السلام علیکم شاګردان ولادي بکچور جوړ بس راځو د نن سبق ته د نن سبق چې دی هغه بیا هم د انګریزي جملې دي د انګریزي زده کړې دپاره د انګلیش سپیکینګ دپاره بنیادي جملې دي چې موږ هره ورځ سپیکینګ په کوو ډېرې بنیادي خو ډېرې ضروري دا هغه جملې دي چې موږ په 40 ګنټې کې دا ډېرې زیاتې استعمالوو په روزمره بحثونو کې ورځني بحثونو خبرو اترو کې دا استعمالوو راځئ راسره وایستئ زه به هم درته وایم معنا هم زده کوئ تلفظ هم زده کوئ Which one کوم یو I don't need زه ضرورت نه ورته لرم Come with me زما سره راسه زما سره راځه On my part زما له خوا زما له طرفه Wait a second یو ګړی یوه ثانیه یا یو سکند انتظار وکړه Don't do that Don't do that دا مه کوه May I come in اجازه را چې زه دننه راسم May I come in Let him come Let him come پرېږده چې راسي Never give up Never give up هېڅکله همت مه بایله مه یې پرېږده I think so زما داسې خیال دی زه داسې فکر کوم I think so Hurry up Hurry up ژر کوه Let it pass Let it pass پرېږده چې تېر سي Where was it Where was it دا چیرې و I found it I found it ما پیدا کړی دا ما پیدا کړی Are you worried Are you worried آیا ته پریشانه یې پریشانه خو به نه یې Definitely not Definitely not بالکل نه What a miss What a miss څه مصیبت دی I know it I know it زه پیژنم زه پوهیږم په دې On the other hand On the other hand له بلې خوا بل خوا ته بیا Stand in line Stand in line په لیکه کې ودرېږه په لاین کې ودرېږه که مې ویډیو خوښه سوې وي لایک یې کړئ Enjoy it Enjoy خوند پر واخ مزې کوه Let's go now Let's go now اوس راځئ چې ځو Now is the time Now is the time اوس یې وخت دی Why not now ولې اوس نه Why not now Who is calling څوک چې غواړي Who is calling مننه دا و زموږ د نن سبق تر بل سبقه ښې چارې الله حافظ